اسلام ته دعوت کړ دې انکار وکړي اسلام یې نه کوي قبول رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا ورته وویل که اسلام قبول کې آزاد به کم او په نکاح به کم هم به آزاد او هم به زما په نکاح سه په دې شرط چې اسلام قبول کې مگر ریحانه پر خپل دین ټینګو اوس نو ریحانه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په کور کې ده ځکه د منځ ده خو د رسول الله صلی الله علیه وسلم شن نه ځنی راځي ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې نه دی راځي چې یو څوک د سره اوسېږي او هغه د بیل اسلام پر بل دین وي څو یو وخت رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپل اصحاب کرام سره ناست وو چې د یو چا د ګامو یا قدمو ژغ یې واورېدی چې یو څوک را رهیدي راتلونکي نفر نه معلومیږي خو صرف د پښو کړپې اوریدل کیږي رسول الله صلی الله علیه وسلم و فرمایل دغه راتلونکي سړی پلانې دی او د روحانیت د اسلام زیری راته راوړي څو سړی و مجلس ته داخل سو او ویل یا رسول الله د روحانیت په اسلام زیری درکوم رسول الله صلی الله علیه وسلم هم د دې په اسلام خوشاله سو په یوې روایت کې ویل کیږي چې دای آزاد او په نکاح کړ او په بل راجح روایت کې ویل کیږي چې د غسی منځه پاتسوه اوس چې د بنی قریظه غزا پای ته ورسېده الله جل جلاله د خپل نیک او صالح بنده جلیل القدر صحابي سعد ابن معاذ رضی الله تعالی عنه هغه دعا قبول کړې و چې د زخم په حالت کې په مسجد نبوي کې په خپل خیمه کې کړې و هغه چې د مخمو د احزاب یا خندق په غزا کې درته بیان کړ او د سعد رضی الله تعالی عنه خیمه تر اوسه هم دلته په مسجد نبوي کې پاتې و ذکر رسول الله صلی الله علیه وسلم غوښته چې سعد رضی الله تعالی عنه ودع علیه الصلاة والسلام ته نږدې وي او هر وخت خبر ونیسي اوس چې د بنی قریظه قصه پای ته ورسېده د سعد رضی الله تعالی عنه زخم خلاص کړ او ویني بهیدل یې شروع کړ په مسجد کې یو بل خیمه د بنی غفار هم ولاړه و دغه د رضی الله تعالی عنه د زخم ویني وهغه ته ورسېدل هغه ناره کړې چې اې د خیمه خلقو دغه چی شي چې ستاسو د طرفه څخه مشترازي چې وکتل د سعد رضی الله تعالی عنه د زخم څخه ویني بهيږي او د رضی الله تعالی عنه وفات سوی وو امام بخاری او امام مسلم د جابر رضی الله تعالی عنه څخه روایت کوي چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و فرمایل د الله جل جلاله عرش د سعد ابن معاذ رضی الله تعالی عنه د وفات په سبب ورېږدي امام ترمذی د انس رضی الله تعالی عنه څخه روایت کوي کوم وخت چې د سعد ابن معاذ رضی الله تعالی عنه جنازه واخیسته سو منافقان وویل دا د څنګه سپکه جنازه ده رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و فرمایل د جنازه ملائکه وړله ورونو تاسو په هیږي چې سعد ابن معاذ رضی الله تعالی عنه پنځنیم یا شش کال په اسلام کې تیر کړی دی تر هجرت یو کال د مخه د مصعب ابن عمیر رضی الله تعالی عنه پر لاس مسلمان سو او د بنی قریظه تر غزا ورسته چې د هجرت په پنځم کال کې و د هغه غشي په واسطه په شهادت ورسېدی چې په خندق کې په وشتل سوی و او دغه د مرګ په وخت کې مقام او درجه و چې عرش الرحمن د وفات په سبب ریږدي او یا زر ملائکه جنازه ته راکښته کیږي او دا چې تر مرګ وروسته په فردوس اعلی کې کم نعمتونه ورکول کیږي حور او غلمان د خدمت کوي هغه خبره تر قیاس لوړې دي دا ولی یو انسان په شپږو کلو کې دغه درجه ته رسیږي د روزو د نیولو شمیر هم لږو د منځو د ادا کولو شمیر هم لږو حجونه او عمره هم نه وکړي ولی ودغه مقام ته ورسېدي دا ځکه چې دی رضی الله تعالی عنه د الله جل جلاله او رسول الله صلی الله علیه وسلم سره صادق وو د هغه په محبت کې صادق وو د په وینه کې د الله او رسول الله محبت پروت وو نن ورځ موږ او تاسو هم په صدق او اخلاص په محبت او وفا دغه مقام ته رسیدلای شو د بنی قریظه د قلاو په محاصره کې د مسلمانانو یو سړی ووجل شو چې هغه خلاد
ابن سوید رضی الله تعالی عنه هغه چې د يهودو یوې ښځې د میچنې پل پر راوغورځاوه او په دغه موده کې دالته د مسلمانانو یو بل سړی چې ابو سنان ابن محسن رضی الله تعالی عنه په الهي مرګ سره وفات مګر ابو لبابه چې د مسجد په یو پایه یا عمود پورې تړلی وو شپږ ورځې هلته تړلی پاتې شو د هر لمانځه پر وخت به شذ ورته راتله د لمانځه د پاره به خلاصاوه پس له لمانځه څخه به بیرته تړي او بیا د توبې قبلېده د الله جل جلاله د طرفه د سحر په وخت کې پر رسول الله صلی الله علیه وسلم نازل شو په دغه وخت کې رسول الله صلی الله علیه وسلم د ام سلمہ رضی الله عنها په کور کې وو ابو لبابه رضی الله تعالی عنه وايي ام سلمہ رضی الله تعالی عنها د خپل حجرې په دروازه کې ودرېده او ماته راځخ کړه یا ابا لبابه زیری درکوم الله دې توبه قبول کړه په دغه وخت کې خلق وروغورځید چې خلاص یې مګر ابو لبابه رضی الله تعالی عنه خلق منع کړه چې هیڅوک په من خلاصوي بیل رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه او بیا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د سحر والمنځ تر راووتی ابو لبابه رضی الله تعالی عنه اخلاص کړي دغه د بنی قریظه غزا د هجرت د 5م کال د ذوالقعده په میاشت کې پیښ شو او 25 ورځې دوام وکړي الله جل جلاله د خندق او د بنی قریظه د غزاو په باره کې په سورة الاحزاب کې ډېر آیاتونه نازل کړه چې په هغه آیاتو کې د دغه واقعاتو پر مهمو نقطو تفسیره کیږي د مؤمنانو او منافقانو حالات بیانوي او بیا د احزابو د ذلیل کېدو حالات بیانوي او د اهل کتاب یعنی يهودو د غدر او خیانت نتیجه بیانوي د سلام ابن ابي الحقيق يهودي وجل سلام ابن ابي الحقيق چې په ابو رافع سره مشهور وو د هغه يهودو د لوی مجرمانو څخه وو چې د مسلمانانو پر ضد احزاب سره ځای کړ په مال او اسلحه سره د احزاب ډېر کومک وکړي او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یې همیشه ازاراوه اوس چې مسلمانان د بنی قریظه د يهودو څخه فارغ شو نو د خزرج د قبیله مسلمانانو د رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه دغه ابو رافع د وجلو اجازه وغوښته لکه څنګه چې د مخه مدرته ویل چې کعب ابن الاشرف يهودي د اوس د قبیله د مسلمانانو د طرفه ووجل شو اوس د خزرج قبیله هم غواړي چې داسې یو فضیلت او افتخار ځان ته حاصل کړي لکه د اوس قبیله چې د کعب ابن الاشرف په وجلو لاس تراوړي نو ځکه د رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه د سلام ابن ابي الحقيق د وجلو اجازه وغوښته رسول الله صلی الله علیه وسلم هم د هغه د وجلو اجازه ورکړه او دغه کار د عملي کولو په لار کې د شذو او کوچنیانو د وجلو څخه منع کړه اوس نو دغه کوچنی ټولي چې شمیر 15 نفر او مشر عبد الله ابن عتیق رضی الله تعالی عنه ټول د خزرج د قبیله د بنی سلمہ څخه و د خپل مقصد پر طرف رهیس و دا ټولي د مدینه منورې څخه ووتل او د خیبر پر طرف رهیس و ځکه د ابو رافع قلعه او هستوګنه هلته و اوس چې د ابو رافع وقلعه ته ورنږدې شو لمر بدلی و خلق خپل کورو او ځایو ته تللی و عبد الله وخپل ملګرو ته ویل تاسو د لیک شینی زور زم او د دروازوان سره خوږه معامله کوم شاید وقلاته نه نوزم د قلا د دروازې و طرف ته ورنږدې شو او هلته کالی پر داسې ډول سر راټول کړ او پورته کړ لکه یو څوک چې د قضای حاجت د پاره کښینی داسې وخت دی چې د قلا خلق خپل کورو ته ننوتلی دي نو دروازوان پر ناری کړ یا عبد الله که غواړې چې ننوزه زه غواړم چې دروازه بند کړم د دروازوان دا خیال سو چې دوی هم د قلا د اوسیدونکو څخه دی او عبد الله په دې سبب نور ته وویل چې د نومور معلومو بلکې عبد الله یعنی د الله بنده دا په عربو کې عادت دی چې د چا نوم یې نوښته د عبد الله په نامه سره ورته وایي نو دروازوان ورته ویل اے د الله بنده که غواړې چې ننوزه زه غواړم چې دروازه وتړم عبد الله ابن عتیق رضی الله تعالی عنه وایي زه هم
قلا ته ننوتم او هلته پټ شوم. اوس چې ټول خلک قلا ته ننوتلي و، دروازوان دروازه بند کړه او کلی یې هلته په یوه موږي وځړولې. پس له څه وخت څخه زه وکیلوی ته ور ولاړ شوم او دروازه مې خلاصه کړه. ابو رافع د خپل آشنایانو یا انډیوالانو سره په یو لوړه کوټه یا بلاخانه کې ناست او مجلس یې کاوه. نو زه په انتظار ورته کښېنستم. کوم وخت چې د شپې د مجلس انډیوالان لاړه، نو زه وهغه بلاخانه ته ور وختم. هر دروازه چې به مخلاصول هغه به مزما د طرفه په ځان پسې تړل. دا د دې لپاره چې ما ویل که قوم په ما خبر همسي، خو تر هغو به په ما پسې نه را رسیږي چې زه دی وژنم. څو هغه کوټې ته ورغلم چې دی هلته و. په کوټه کې تکه توره تاریکه ده او دی د خپل کورنۍ په مابین کې دی. زه نه پوهېږم چې دی د کوټې په کم ځای کې دی. نو مې غږ کړه، ابا رافع. د ویل څوک یې؟ ما د غږ پر طرف ور الا کړه او په توره مې وارې پر وکړي. د یوه لو چغه وکړه او زه د کوټې څخه راووتم. هلته ګوښه ورته ودرېدم. نه پوهېږم چې وژلې به مې وي که یا. دوهم وار بیا وهغې کوټې ته ورننوتم او دا وار لکه د دغه مخور چې یم. ما ویل یا ابا رافع، دا د څه شي اواز و؟ د ویل ستا مور ته دې ویل وي په کور کې یو سړی دی، زه په توره ووهلم. وایي زه پوه سوم چې کاري مې نه دی وهلی او نه مې دی وژلی. نو ورغلم، د تورې څوکه مې د ده پر نس کښېښول، څو د ده تر شا مې وایستل. اوس مې نو یقین سو چې و مې وژي. نو مې یوه دروازه خلاصول او راوتلم. څو وزینو ته ورسېدم. په زینو کې کښته کېږم. زما داسې خیال سو چې زینې خلاصې سوې او زه مځکې ته ورسېدم. چې مخ ته ولاړم هغه ولوېدم او پښه مې په پونډۍ کې ماته سوه. پښه مې په لنګوټه ټینګه وتړل او لاړم د قلا د دروازې سره کښېنستم. ما ویل نن شپه نه وځم، څو دا معلومه نه کم چې وژلی مې دی که یا. کوم وخت چې د چرګانو اذانونه سوه، یوه سړي د قلا پر سر نارې کړه، د اهل حجاز تاجر ابو رافع ووژل سو. ورسته زه خپلو ملګرو ته ورغلم او ورته ومې ویل الله جل جلاله ابو رافع ووژي. بیا نو په مدینه منوره کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ورغلم او قصه مې ورته وکړه. رسول الله صلی الله علیه وسلم ویل پښه دې وغځول. ما پښه وغځول او د علیه الصلاة والسلام لاس پر تیر کړ. داسې سوه لکه هیڅ چې نه و پسې وي. دا د امام بخاری رحمه الله روایت و او ابن اسحاق رحمه الله وایي چې ټول نفر و ابو رافع ته ورننوته او ټول د په وجلو کې اشتراک کړی دی، یعنی ټول مسلمانان ورغله. او هغه څوک چې دی تر مرګ پورې په توره واهه هغه عبد الله ابن انیس و. او په دغه روایت کې وایي کوم وخت چې ابو رافع د شپې ووژي او د عبد الله ابن عتیق پښه ماته سوه، نو دی یې واخیستی او د قلا په هغه موري کې چې د اوبو واله یا لښتۍ پکښې تېر سوی و ننوته او پټ سوه. یهودو اورونه بل کړه او هرې خواته په دوی پسې وګرځېده، څو د دوی د پیدا کولو څخه ناامیده سوه. نو بیرته و ابو رافع ته ورغله او د عبد الله ملګرو عبد الله واخیستی، څو په مدینه منوره کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ورغله. د دغه ډلې لیږل د هجرت د 5م کال د ذوالحجې په میاشت کې و. اوس چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د احزاب د غزا او د بني قریظه د يهودو څخه فارغ سو او د جنگ او مجرمانو ته پوره جزا ورکړه، نو یو هغه عربو او قبیلو ته چې د خندق په غزا کې د مسلمانانو پر ضد راټول شوي وي او یو ځای شوي وي تادیبي حمله متوجه کړه. دا هغه قبیله او قومونه و چې بیل زور او قوت د امن او سلامتی ژوند نه خوښاوه، چې دغه مقصد لپاره څو غزاوي شوي دي او څو سریې لېږل شوي دي او دغه غزاو څخه د اسلام نشرول هم مقصد و. اوس به هغه غزاوي او سریې درته بیان سي چې د هجرت په 6م کال کې د حدیبیه تر صلح د مخه پیښ شوي دي. د محمد ابن مسلمه رضی الله تعالی عنہ سریه یا ټولی، دا هغه اوله ټولی و چې د احزاب او بني قریظه تر غزاو وروسته لیږل کیږي. دغه ټولی د افراد شمیر 10 نفر سپاره او دغه ټولی مشر او قومندان محمد ابن مسلمه
الانصاري رضی الله تعالی عنه. محمد ابن مسلمه رضی الله تعالی عنه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د جلیل القدر اصحاب څخه دی او د اسلام د مشهور قومندانانو څخه دی. حضرت عمر ابن الخطاب رضی الله تعالی عنه د په باره کې وایي محمد ابن مسلمه په جنگ کې پر زر نفر حساب دی، یعنی یوازې دی رضی الله تعالی عنه د زر نفر جنگ کولای شي. نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دی د هجرت په شپږم کال د محرم د میاشتې په 10 تاریخ د 10 نفر سپرو په ملګرتیا په نجد کې و یوې منطقې ته ولېږي.